الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دا قرآن شریف په سورتونو کې لومبي سورت فاتحه دی چې ما د هغې یو څو ایتونه ستاسو مخکې تلاوت کړل، او دا هغه سورت دی چې دا غون نازل شوی دی. بعضې سورتونه د موقع په مناسبت لږ لږې حصې نازلې شوي دي، او بعضې غون یو ځل نازل شوی دی. نو دا سورت دا غون یو ځل نازل شوی دی. او بعضې علما وی دا دو ځله نازل دی، یو ځل مکه شریفه کې، یو ځل مدینه شریفه کې. نو دا نزول څوک دوه کرته وی، او څوک وی چې نه نزول خو یو ځلی رسول الله مبارک ته یو صورت راشي د الله د طرف نه، خو د دې صورت د اهمیت د وجې نه یا د دې صورت د څه بعض حکمتونو او مقاصدو د وجې نه جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته هغه صورت بیا تلاوت کی. د خدای پاک د کتاب شروع د دې صورت نه شوی. دا مونږ سره چې کوم قرآن شریف دلته پروت دی په المارو په تاخونو کې، دقسې قرآن شریف په دې لومبي اسمان کې پروت دی. هغې کوټې ته بیت العزت وایي، او دقسې قرآن شریف په دغه ترتیب په لوح محفوظ کې پروت دی په اووم اسمان کې چې کومه کوټه ده. نازل په دې ترتیب نه دی، نازل خو د موقع مناسب دی. مسله به پیښه شوه نو حضور پاک مبارک ته به جبریل علیه السلام د هغه مسلې د جواب په شکل کې یو آیات یا دو آیتونه یا نیم صورت یا پوره صورت راوړو، او بیا به ورته دقسې حضور پاک صحابه ته فرمایل وی دا صورت د فلانکی صورت نه مخکې کې دی، او د فلانکی نه وروستو کې دی، او دا آیتونه د فلانکی صورت دی، د فلانکی نه مخکې کې او د فلانکو آیتونو نه وروستو کې. ورونو چې کوم صورت نه الله خپل قرآن شریف په لوح محفوظ او بیت العزت کې شروع کړی دی، او د قرآن شریف لومبی تلاوت د دې صورت نه شروع کېږي، نو تاسو ته خپل اندازه لګي چې د دې صورت په اهمیت څونه. دا به د خدای په دې ټول د خدای کلام دی، کل کلام الله، ټول د خدای کلام دی، ټول د الله خبرې دي، او ټول د الله کتاب دی. خو پښتانه وی د لاس ګوتو کې فرق شته، د بعضې صورتونو په بعضې صورتونو په ثواب کې فضیلت شته، چا ثواب زیات ته چا کم. لکه سوره یاسین چې یو د څو ولولي د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب پې میلاویږي. یا قل هو صورت دا چې څوک درې ځله ولولي د پوره ختم ثواب میلاویږي. نو د چا ثواب زیات په بعضو باندې، چا فضیلت په دې ده چې دا د الله په صفاتو مشتمل دی، یا د الله د توحید آیتونه دي پکې، یا چا کې د آخرت ذکرونه دي، یا چا کې احکامات دي چې موږ په مکلف شو. نو د دې صورت د نورو صورتونو لږ فضیلت شته، ځکه په الله پاک خپل کتاب شروع کو قرآن شریف. مونږ چې لومبی شروع کوو د قرآن شریف او ماشوم ته ښایو نو مونږ وایو الحمدلله رب العالمین. او بیا چې شروع کېږي د دې صورت نو د الحمدلله نه شروع کېږي. الحمدلله سمانا چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول د خدای سره لایق، خدای له مناسب او الله له ثابت دي. مونږ وایو ښکلېوالی د ټولو نه زیات ښکلی رب العالمین دی. مونږ وایو عالم د ټولو نه لوی عالم رب العالمین دی. مونږ وایو اوریدونکی د ټولو نه ښایسته او ښکلی او په هر وخت کې او هر ځای کې اوریدونکی رب العالمین دی. مونږ وایو لیدونکی، نو مونږ به څه لیدل کوو؟ مونږ خو چې کوم شی مخامخ یو به وینو، په ځمکو کې دننه دا تخمونه او په ونو کې دا پاڼې او په دریاب کې د ویښ وړې وړې قطرې او د دریاب د خټو ذرې دا ټول الله ته ښکاري او رب العالمین یې ویني. څومره صفتونه چې کې د دې زمونږ دپاره دا مجازي دي، د طالبانو ته مجازي وایي، او د الله دا صفتونه حقیقي دي.
دا چې کوم د الله صفات کمال او طالبان وای او دغه صفاتونه دا د الله د پاره ډیر اعلی او کامل دي ډیر مضبوط او مونږ بوایو چې الله ردی صفاتونو مستحق دی او د دې لایق ته چې مونږ دا صفاتونه ولا ثابت کو نو الحمدلله رب خدا معنا شوا چې بندگانو دا عقیده ساته او دا یقین ساته چې څومره خل خشته صفاتونه دي د دې ټول مستحق او لایق دا صفاتونه د الله د ذل جلال د ذات سره دي په دې الله خوشاليږي دا یو ګونه شکریم شوا چې خدای تعالی سترګې راکړه او قران ته پیس ګورم او تعالی جبر راکړه د قران شریف تلاوت په کوم او تعالی سونه راکړه او د قران شریف عالم او تا خپې راکړه او زه په قران شریف زده کړل یا خودنه لازم نو الحمدلله خدای تعالی ډیر شکر دا زما کمال نه دی کستر ګلندې ما ودن د الحمدلله ته نه وکتلې وګونه کانو ما به د استاد د نه اورېدلې کلا سپیشل و د استاد لنوم راغلې کلیوانیو ما به دا نه ویلې دا د ستا برکت او الله دا ستا فضل او ستا کرم دا د الحمدلله معنا شو لیکن زمانو دا الله په صفاتونو کې دې پسې او صفت الله ذکر کوي چې هغه ته رب العالمین وایي دا الله دې صفاتونه دي رحمان امرستو ذکر کړي رحیم امرستو ذکر کړي قدیر ام قران کې شتا سمیع مشتا بصیر مشتا والاول والآخر والظاهر والباطن بل دې سره دي د الله په صفاتونو کې السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دیر صفاتونه د رب العالمین یو کم سل نمونه رسول الله مبارکم ذکر کړی دي په دې ټولو کې د یو صفت انتخاب دلته وکړه رب العالمین ټول صفاتونه پای رسته دي رحمان امرسته شو الرحمن الرحیم رسته دي مالک یوم الدین امرسته دي او رب العالمین لفظ مخکې شو دا د الله په صفاتونو کې یو عظیم صفت ده رب ستوي رب زمون د طالبان وی رب یا رب ربان په معنا د مربي سره ده تربیت ستوي مربي تربیت کوونکې نو زمون کتابونو کې علماء بالخصوص امام بیضاوی او متعارف لیکل دي یو شیلا فقلار ترقی ورکول او کمال ترسول لکه زه به تاسو د هغې یو مثال درکم چې تاسو به پیش یو زمیندار دی او هغه تخم وکري او لاندې تخم له ځمکه جوړه کړي ناون چې ځمکه جوړه نیم تخم پکې نه زرغونېږي چې تخم وکري دا تخم بل او تیغه راوباسي دا زمیندار ورته کینی او خوشحاله کې که خیر تیغه خو راووته نو دا رو غټېږي دا زمیندار ورته کله وباچي تیب پټې اوبه زیاتې بیا څښا کېږي او که اوبه کمۍ نو بیا وچېږي او اوبو سره دی ګوري چې په ده چېته دا څښا ماشي ونه لګي تیلیا وغیره د هغې سپریم پې کوي او بیا چې څونه رو غټېږي دا ویښ والا مضبوطی بعضو بوټو ته هلکه تلی ورته اچو چې دا ویښونه مضبوط شي چاته لاره جوړه کړي د اوبو ورېږه د اوبو لاره ورته برابر کړي او چاته ډکي ودرئ ورېږه دا خو دا زیلی ماتېږي دې تورو ته یا د کریلو ته ورته به ډکي ودرو چې دا نیغه شي چاته سپر جوړ کړي چا نه څانګې پرې کوي چې دا بوټي مضبوط شي دا زمیندار لګیا دی او خواري کوي او چې راځي سار ورته ګوري او دا بوټي لوی شوي او دا رو میوې ته رسېدلي دی ورته خوشحاله او چې کله دا څانګه وچوي نو دی ورته خوا کې کښېني چې دا ولې وچشو ما خو بلا خواري ورسره کړی ځمکه مې په بلو پیسو اخیستې را اجاره مې پې ورکړې ده زمیندار مالک به راته وایي چې دا ولې نو چې څومره دا بوټي دا زمیندار ورسره خواري کوي شاخ تراشي کوي سر اچوي او سپری پې کوي او دا ورسېږي کمال ته بلو تورې شروع کړي کریلا شروع کی بنگلے شروع کی بلو د مالټي بوټي مالټا شروع کی بلو د کیلی بوټي د کیلا شروع کی دا زمیندار چې کوم خواري وکړه دی بوټي سره او بوټي د دې زمیندار ته مجازي مربي وای حقیقت کې دا د چا کار دی دا الله رب الناس ته